محترم و حیا په اسلام کې څه اهمیت لري. حیا د انسان یو پیدایشي خوی دی. څوک چې څومره حیاناک وي دومره په معاشره کې هغه ته د عزت په نظر کتلی شي، ځکه چې حیا خالص هغه حالت ته ویل کېږي کوم چې د انسان په زړه کې د ایمان د وجې د هر یو بد کار او غیبت نه کرکه او نفرت پیدا کوي. نو په اسلام کې د دې خوی ډېر لوی مقام دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په دې حق له ډېر زیات تاکید ورکړی دی. ځکه حدیث شریف کې راځي، حضرت عمر بن حسین رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، الحیاء لا یأتی الا بخیر وفي روایت الحیاء خیر كله. د حیا نتیجه صرف او صرف خیر دی، او په یو روایت کې راځي چې حیا ټول خیر دی. بل حدیث شریف کې راځي محترمو، الحیاء شعبة من الایمان، حیا دا د ایمان شعبه ده. کم انسان کې چې حیا راشي د فدیو زنانو نه چې کوم دی حیا کوي، دغه شان د بدو کارونو نه حیا کوي، نو په دې سره د انسان ایمان کامل کیږي. بل محترم حیا دا د اسلام زیب او زینت دی. حدیث شریف کې راځي، حضرت زید بن طلحه رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. د هر یو دین یو ځان له خاص خوی وي او د اسلام خوی هغه حیا ده. نو عزتمن درونو حیا یو بهترین صفت دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر یو چیز یو خپل خوی وي، یعنی د انسان یو خپل خوی وي چې هغه په دې سره ښایسته ستایلی کېږي. خلک یې ډېر صفتونه کوي، خلک ورته ډېر په ښه نظر باندې ګوري، په معاشره کې ډېر زیات عزت وي. دغه شان د اسلام زیب او زینت هغه څه شی دی؟ هغه حیا ده. نو بیا مسلمان نه پکار دی چې د دې بهترین صفت نه د حیا نه محروم نشي، ځان کې حیا راولي. الله جل شانه دې په موږ او تاسو کې حیا راولي. الله جل شانه دې زموږ او تاسو په تور سر باندې د حیا صادر روا شي. آمین.